دا په کندوز ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز دی. هغه ځای چې هره ورځ ګڼ شمېر کسان د برېښنایي پیژندپاڼو ترلاسه کولو په موخه راځي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د برېښنایي پیژندپاڼو اخیستو په پار دې مرکز ته راغلي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش له بهیر خوښ دي، خو د بیړنیو اړتیاو پر مهال د لا ډېرو اسانتیاوو په موخه د اسان خدمت څانګې د پرانیستي او فعالېدو غوښتنه کوي. موږ خوشحاله چې تر دغه نور اساني موږ ته راسي. اوس دغه کمپیوټري دستګیرې دلې راته جوړېږي. موږ له کابل له لارې زه پیغام وي دلې خوشحاله چې دلې راته جوړ شي. دا چا ډېر ضرور دستګیرې پکار دي دغه باید مکمل یو دغه جوړ شي چې دلته دلې نږدې په 3-4 ورځې کې دستګیره ورته جوړ شي. زموږ دپاره هم ښه ده، د خلکو دپاره هم ښه ده او نو دا خو ډېر ښه کار دی چې برابر کړي، خو دا ډېر ښه کار دی. له دې سره سم بیا د کندوز ولایت د احصایو معلوماتو ریاست چارواکي د ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د اسان خدمت څانګه هم فعاله کړي. د مرکز د خوا ان شاء الله موږ ته ډاډ راکول شوی او د زون ولایت دی او دا په جدول کې زموږ نوم راغلی دی. آینده کال کې د ځای په پیدا کېدو سره او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې هغه راشي او د ملت دپاره ښه خدمات پکې راکړي. د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د اسان خدمت څانګې د فعالولو غوښتنه کوي چې اوس مهال د دغه ولایت په مرکز او ځینې ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو 3 مرکزونه فعالیت لري چې په عادي ډول خلکو ته خدمات وړاندې کوي.